سلامونه ګرانو کتونکو دیدار یوسف زه یم. زما نننۍ ویډیو خصوصا د افغانستان د ملګرو دپاره ده او نن به زه خبره کوم د امریکا په ویزا لاټرۍ په حواله باندې. دا لاټرۍ چې ده دا هر کال دوی منعقد کوي او تقریبا 50,000 کسان چې د امریکا خپل ملک ته دا په لاټرۍ په ذریعه راغواړي. دا لاټرۍ سږ کال به هم 2 هفتې پس تقریبا شروع کیږي. په 9 اکتوبر د دې اپلیکیشن شروع کیږي. خو ډیر خلک داسې چې لکه په دې حواله دوکه شي یا ته خلک پیسې واخلي او یا د دوی انفارمیشن چې د هغه میس یوز شي. نو تاسو ته نن طریقه ښیم، ډیره اسانه طریقه ده. چاله یو پیسه هم ورکوئ، په خپله دا فارم تاسو ډکولی شئ. دا بالکل فری آنلاین فری انټري ده. په دې کې زیات نه زیات په دې 10 منټه وخت دی، په هغې کې به تاسو دا فارم ډکوئ. خو هم دغه ویب سایټ ته لاړ شئ کوم چې تاسو ته زه ښیم، ځکه که نور ویب سایټ ته ځئ نو کیدای شي هغه ستاسو نه پیسې اخلي د پیسو په تمه، یا تاسو صحیح ځای ته ونه رسئ او یا ستاسو انفارمیشن چې دی هغه میس یوز شي. نو دا خبره به یاد ساتئ چې صرف دغه طریقه تاسو ته ټوله طریقه زه ښیم. ډیر په اسانه تاسو دا فارمونه ډکولی شئ او کم کم څیزونه دي چې هغه به تاسو یا کم ډاکومنټس دي چې هغه به تاسو د فارم دغه کول اپلیکیشن شروع کول نه مخکې تیار ساتئ، ځکه چې تاسو سره به نیمه ګنټۍ نو بیا که تاسو په خپل ډاکومنټس پسې ګرځئ نو هغه وخت به ستاسو نه ضایع شي او بیا به د شروع نه دغه کیږئ شروع کوئ او په دې باندې بیا رش ډېر زیات نو کیدای شي تاسو په څه وجه باندې پاتې شئ. نو دغه ډاکومنټس به تاسو د اول نه تیار ځان سره ساتئ. د پاکستان د ملګرو دپاره هغه کسان چې لکه ځینې ملکونه چې دوی ته ویستې دي، ځکه چې د هغې دوی چې کومه خبره کوي نو هغه دا وایي چې د دغه ملکونو ډیر خلک دلته راغلی دی. په دې کې انډیا نشته، پاکستان نشته، چین نشته، دغه شان نور ملکونه تاسو ته به زه هغه د دې ویډیو په اخره کې هغه نومونه وښیم چې کوم ملکونه پکې نشته. خو د پاکستان هغه کسان کوم چې په دغه ملکونو ایکسکلوډډ لیست نه علاوه په داسې ملکونو کې واده کړی نو هغه بیا چې دی دغه ته اپلای کولی شي چې لکه د دغې ملکونو یي کوم چې په لیست کې شامل دي. که ښځی او که سړی یو تن که اپلای وکړي نو بیا ټوله کوړ متلی شي. نو دغه څه مسله نشته. که داسې چا سره سچویشن وي نو هغه کولی شي. خو بهرحال د پاکستان نوم په دغه کې نشته، په دې لاټرۍ کې نشته. ها تاسو ته اوس زه راځم لکه ښیمه چې کوم ویب سایټ دی، کوم لینک به تاسو ځان سره سیو کوئ او بالکل صرف هغې لینک له به ځئ او په هغې ترو باندې به خپل فارم چې دی هغه ډکوئ. ښه دلته که اوس موږ راشو، دا د دوی د افیشل ویب سایټ دی. په دې وخت کې اوس تاسو کتی شئ چې الکترونیک ډایورسټي ویزا پروګرام تھینک یو. او دا چې دی دا کومو خلکو دا اوس خپل چیک سټیټس دا په دې بیا تاسو پوه کومه. هغه خلک چې هغو په اکتوبر 6 اکتوبر او کال 2020 کې اپلای کړي وه د نومبر 21 پورې، نو هغو اوس د هغو د سټیټس څه دی هغه خپل سټیټس دلته چک کولی شي. نو دا ویب سایټ چې فی الحال کولاو دی نو دا صرف د سټیټس دغه دپاره کولاو دی. کله چې 9 تاریخ شي یا 9 اکتوبر شي د را روانې میاشت نو د دې سټیټس به بیا بدل شي او دا به څنګه ښکاري دا اوس تاسو ته ښیمه. دا به تاسو دلته اوس کتی شئ چې دا به بیا دغه شان ښکاري لکه په دې سکرین باندې چې تاسو وینئ. نو دی به تاسو ته وایي چې الکترونیک ډایورسټي ویزا پروګرام ویلکم به شي. دا تاسو کتی شئ. بیا دا به د کال 2024 دپاره د هغې وجه دی چې کله تاسو دلته اپلای وکئ په دې اکتوبر کې نو د را روان مئی کې به تاسو ته بیا تاسو له به خپل یو نمبر بیا درکوي. نو هغه نمبر چې تاسو کله انټر کوئ دلته نو هغې کې به بیا تاسو ته ستاسو پوزیشن ښیي او کله چې تاسو ته ستاسو پوزیشن وښیي نو د هغې نه پس بیا تاسو دغه کولی شئ. د انټرویو بیا نور پروسس کیږي او د انټرویو نه مخکې بیا ستاسو نه پر هیډ یا د یو تن چې دی $330 بیا د هغې فیس دی. خو په دې وخت کې چې څو پورې ستاسو سلیکشن نه شوی نو دا بالکل فری دی. نو ځکه تاسو ته وایم چې تاسو چاله پیسې هم مه ورکوئ او په خپله خپل ډاکومنټ چې دی هغه دلته اپلوډ کولی شئ، دا ډکولی شئ او سبمیټ کولی شئ. ښه دلته چې کله موږ راشو څنګه چې ما خبره وکړه نو دلته انټري انسټرکشن دی. دلته به تاسو انسټرکشن چې څنګه به انټري کوئ او بیا دلته د دې چې تصویر څنګه پکار دی په دې هم تاسو پوه کوم زه. دا دومره غټه مسله نه ده. نو دا به تاسو چې بیا د دې نه موږ لږ لاندې لاړ شو هم په دې پاڼه کې نو دلته تاسو ته راتلي دا اوس تاسو کتی شئ دا شین چې دی بګن انټري. نو تاسو به دا دغه کوئ، دا ځای به کلیک کوئ او انټري به شروع کوئ. نو کله چې تاسو انټري شروع کوئ نو اونلی پیج کې به تاسو ته راشي دا سټرکچر به ته راشي چې یاره روبوټ خو نه دی څوک. نو دا چې کوم سټرکچر دلته راغلی هغه به تاسو دلته ډک کوئ او بیا به دا تاسو سبمیټ کوئ. نو کله چې دا تاسو ډک کوئ او دا سبمیټ کوئ نو د دې نه پس به نوي پیج ته تاسو بوځي او په هغې کې د اولنی پیج چې کوم دی هغه دا دی چې یاره ستاسو نوم څه دی،
لاست نیم فرست نیم که میډل نیم نو ټیک ده، که نه نو ضرورت نشته. او بیا د هغې نه پس چې دی جنډر، که میل میل که فیمیل فیمیل، او بیا به راشي برث ډیټ له او دغه خپل تاریخ په دغه حساب باندې دلته تاسو ډک کوئ. بیا به چې لاندې راشئ دلته بیا تاسو ته وایي چې انټر سیټي، دغه سیټي چې کوم ښار کې تاسو پیدا یې هغه به ولیکئ، او بیا کنټري ویر یو ور بورن، کم ملک چې تاسو پیدا شوي. نو دا خبره چې دا ډېره زیاته ضروري ده، ځکه چې په ملک په حساب باندې به هغو ستاسو انټري کوي. ځینې ملکونه پکې ما چې څنګه ووایي ایکسکلوډډ دي یا په لیسټ کې نشته، نو که هغه دغې نو هغه ملک نو بیا به ستاسو نه کېږي. خو څنګه چې ما بیا تاسو ته خبره هم وکړه چې افغانستان پکې دی، نو که دلته موږ وګورو نو د ټول نه مخکې پکې د افغانستان نوم دی. نو دا د افغانستان د ملګرو دپاره ډېر ښه چانس دی او ډېره ښه خبره ده که د هغو انټري وکړي او دغه ډک کړي او کار یې وشي. ښه د دې نه پس چې بیا تاسو راشئ کنټري اف الیجیبلټي فار د ډي وي پروګرام. ښه بیا لکه دیو دا هم نه ده تاسو به دا ډکوئ چې لکه کم زه په هغې ملک کې یمه چې لکه د هغې ملک کې پیدا یم کم چې د دې لپاره الیجیبل دي، نو تاسو به ورته وایئ چې یس. ټیک ده. بیا اووم نمبر به پاسپورټ راځي. نو پاسپورټ کې به هم تاسو ټول معلومات لیکئ، ځکه دا خبره ما کوله چې د هغې نه مخکې به تاسو خپل پاسپورټ تیار ساتئ. که ستاسو پاسپورټ تیار نه یا ایکسپایر نو پکار ده چې تاسو په دې وخت کې تیار کړئ. د هغې به پوره معلومات پکې لیکل غواړي چې کوم وخت ایشو شوی دی، کوم ایکسپایري ډیټ دی، کوم ملک دی، کوم ځای کې. نو بیا به تاسو د پاسپورټ پوره معلومات چې دي هغو له ورکوئ. کله چې د پاسپورټ معلومات تاسو ورکوئ دلته پکې یو بل آپشن هم راځي چې آی ایم ناٹ ریکوایرډ ټو سبمټ پاسپورټ انفارمیشن بیکاز آی ایم. ښه اوس په دې کې که ځینو ملګرو سره داسې خبره چې یاره هغو په څه وجه ملک ته نشي تللی او څه نوره څه مسله یا پاسپورټ بین یا څه نورې څه قصې، نو دلته پکې دا بیو دا یو خانه شته هغه پکې ډکولی شي چې یاره ما سره پاسپورټ نه میلاویږي یا زه سټیټ لیس یم، په دې وخت کې زما هېڅ نیشنلټي نشته او څه خبره. نو هغه بیا دلته دا دغه کولی شي، دلته خپله خبره کولی شي. خو کو داسې وي نو بیا به تاسو ته بیا دوباره ضرورت دا پیښیږي چې که ستاسو سره به هغه نور بیا کرسپانډنس کوي او تاسو ته بیا نوره خبره کوي چې لکه څه ډاکومنټس تاسو له نور پکار دي، نو چې دې ته هم تاسو بیا منټلي تیار یې. بل انټرنټ فوټوګراف ما چې تاسو څنګه ووایي چې لکه د نورو سیزونو نه علاوه تاسو به خپل تصویر چې شپږو میاشتو نه جوړ نه هغه تصویر چې لکه په هغې کې څه کرښې مرخې یا چا پکې څه چینجز نه کړي، څه بدلون پکې نه راوستی شي او سپین بیکګراوند بالکل نیغ، نو دا به وباسئ تاسو په موبایل ویستی شئ او هغه به د ځان سره وساتئ. نو دغه تصویران چې دي بیا به تاسو په دغه وخت کې بیا اپلوډ کولی شئ. نو د تصویر په حواله هم پکار ده که تاسو دغه د واده نو بیا ستاسو د کور والا ستاسو د بچو تصویرونه که پکې پکار وي هغه به پکې لګوئ، که ضرورت یې او که نه ضرورت نو نشته، صرف د بچو نومونه او صرف د هغو معلومات به ورکوئ. خو که هغه غواړي نو بیا به هغه هم ورکوئ. نو دغه تصویرونه چې تاسو پکار دی په موبایل باندې اول نه وباسئ. بیا ورپسې میلینګ اډرس له راشو. نو میلینګ اډرس لکه تاسو به خپله پوره پته ورکوئ چې لکه کور، کلی، ښار او ملک کوم ځای کې چې اوس اوسېږئ. ښه بیا دا وایي چې کنټري ویر یو لیو ټوډے. اوس کو هغه پته چې د دغې نه مختلفه چې اوس تاسو فرض کړئ په بل ملک کې اوسېږئ او مستقل پته هم بلئ، نو مستقل پته او بیا د دې ملک دغه چې په کوم ملک کې اوسېږئ نو هغه ملک انفارمیشن بیا تاسو ورکوئ. خو دلته بله خبره یاد ساتئ چې داسې نه ده که فرض کړئ اوس تاسو افغانستان یې او اوسېږئ په پاکستان کې او پاسپورټ ستاسو سره د پاکستان یې برت د هغه ځای، نو تاسو اپلای کولی شئ. داسې نه که دلته اوس تاسو پاکستان ولیکئ نو بیا پکې نه کېږئ، یا انډیا ولیکئ یا بل ملک چې هغه په هغې کې ایکسکلوډ دی تاسو ته ښیم، نو بیا لکه داسې څه مسله نشته. دلته هغه تاسو لیکلی شئ. خپل فون نمبر به ورکئ، کیدای شي تاسو سره رابطه کوي، او ایمیل اډرس ډېر زیات ضروري دی. ستاسو سره به رابطې چې دي بیا هغه په ایمیل باندې کېږي، نو دا څیزونه به تاسو خپل ورکئ. ښه بیا چې دی دا ایجوکیشن په حواله باندې، نو ایجوکیشن چې دی نو ګوره پرایمري ایجوکیشن والا نه اخلي. که تاسو داسې سچویشن وي یاره زنانه تعلیم نه کړی هغه اپلای کوي، نو بیا د هغه نه کوي. که نارینه نه کړی نو بیا د زنانه اپلای کوي. کم از کم دیو چې دی های سکول ایجوکیشن یا تقریبا لسم چې دی هغه غواړي، نو که دغه یي نو دا مسله بیا تاسو ته جوړیږي. نو په دې خبره اول نه سوچ وکئ چې لکه هسې نه چې بیا د تعلیم په وجه تاسو ته مسله پیدا شي او بیا تاسو وانخلي. ښه په آخره کې نمبر آف چلډرن به تاسو ولیکئ، او نمبر آف چلډرن چې کله تاسو دلته ولیکئ 2 یا 3 دی او بیا به تاسو انټري کوئ. نو کله چې دا تاسو انټري کوئ نو که تاسو په هغې دغه میریټل سټیټس کې لکه واده په خانه کې تاسو لیکلی چې واده یم، نو بیا به داسې چل کوئ
چې په هغې کې به بیا دوباره ستاسو دغه شروع شي او بیا به د خپل کور والا چې دی د هغه ټول معلومات به دغسې ورکوئ، د هغه پاسپورټ نمبر، د هغې تصویر او دا دغه چې دی دا د دواړو دپاره به دا ډک شي. نو په دې ځای کې به تاسو بیا دا انټر کوئ. خاص چې ما تاسو ته خبره وکړه چې لکه ځینې ملکونه دي چې هغه په دې کې نه دي شامل، نو دا د ملکونو کله یو ځل انټري وشي او تاسو له به دې یو خاص نمبر درکوي، دغه نمبر به تاسو نه ورکوئ، ځکه چې دغه نمبر په دې به دا بیا تاسو انټري کوئ چې خپل تپوس کوئ، تاسو ته به ایمیل نه راځي چې یا ستاسو دغه منظور شو یا کینسل شو یا ونه شو، نو تاسو به دغه نمبر چې کوم دی هغه به ستاسو نه غواړي، هغه به تاسو نه ورکوئ. لکه دلته اوس زه راځم چې چا اپلای کړي په کال 2021 کې دا تاسو کتی شئ او هغه چک سټیټس خپل ګوري، نو دا چې زه کله کلیک کوم نو دلته به بیا تاسو راشئ او دا به بیا تاسو ګورئ په روان مئی کې بیا به دلته چې کانټینیو شئ کله نو دا تاسو اوس کتی شئ ان کیس اف بلو کنفرمیشن نمبر، نو کم کنفرمیشن نمبر چې تاسو له درکړی دا به نه ورکوئ، نو په دې کې به تاسو ولیکئ او کال به ورسره ولیکئ، بیا خپل نوم، لاست نوم، ډیټ اف برث، اتنټیکیشن دا به ډک کئ او سبمیټ یې کئ. دا چې کله تاسو سبمیټ کئ نو تاسو ته بیا تاسو حل ووایئ چې آیا ستاسو دغه شوی دی که نه دی شوی. ښه فرض کا که شوی نو د هغې نه پس بیا څه صورتحال دی، د هغې نه پس بیا دا صورتحال چې تاسو ته بیا ایمیل کېږي یا تاسو سره به رابطه کېږي، د هغې نه پس به تاسو سره انټرویو ډیټ چې دی هغه دغه کوي دا کنفرم کوي او انټرویو نه مخکې به تاسو چې دی پر هیډ $330 دا به جمع کوئ.